درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو پر وړاندې خنډ د بغلان په اندراب کې د طالبانو او مقاومت ځواکونو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د طالبانو او د دوی مخالفو مقاومت ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې شوې دي. په اندراب کې د مقاومت ځواکونو مشر غني اندرابي ویلي چې دا نښته تېر ماښام هغه مهال پیل شوه چې طالبانو پر خنج سیمې برید وکړ. د نوموړي په وینا دوی دغه برید په شا تنبولی او د نښتې پر مهال 15 طالبان وژل شوي او 10 نور اسیران شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. غني اندرابي چې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد په اندراب کې د وسلوال مقاومت اعلان کړی دی، د پخواني قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد محسود خپل رهبر ګڼي. طالبانو به بیا ویلي چې د پنجشیر له نیول کېدو او تاجکستان ته د احمد مسعود له تېښتې سره د دوی پر ضد د مقاومت لړۍ پای ته رسېدلې ده. بلخوا د کرونا وبا څلورمه څپه کندهار کې پیښې په ډېرېدو دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او روغتیا پالان داسې مهال د کرونا د څلورمې څپې له خپرېدو خبر ورکوي چې اسلامي امارت ورته ځانګړې پاملرنه نه کوي. قسم په نړۍ کې د دغې وبا اوومه څپه روانه ده، خو په افغانستان کې د دغې نړیوالې وبا څلورمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. اسلامي امارت تر اوسه د کرونا وبا په اړه هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړی. بلخوا فقر او بېوزلي هغه بحران دی چې ښایي د کرونا وروستۍ څپه نور هم ځپونکي کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پیه رسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.